سلامونه غزال نظری یم فی الحال موجود یم پاکستان پېښور پښتونخوا کې خاص ځای صدر بازار صدر سره نږدې یم خو صدر بازار کې راځي نو نن مې وغوښتله چې بیا هم یو ښکلی ګزارش تاسو ته تهیه کړم او تاسو ته وړاندې کړم نو ماشاءالله ورته ویم او که نه پاکستان پېښور کې هوا ډېره زیاته ګرمه ده ماشاءالله نه ویم ګني دلته یو بابا ورته ویم که نه بابا ورته ویم چې اوس ځینې وخت باباګانو ته بابا وایي اوس هم ډېر غوسې کوي السلام علیکم جوړ په خیر څنګه یې ته سال لري ستاسو نوم طارق څه کاروبار کوې که نه मैं डॉक्टर सलाह काम को डॉक्टर सर कार की माशाल्लाह او ستا عمر څومره دی 16 شپېته څومره 64 څلور شپېته ښه واده مو شوی نه ولې ځواني خو لاړه او تاسو واده نه دی کړی دا ولې دا ما یو واده کړی او بیا پرېښودو ښه لکه ستاسو واده شوی او بیا هغه پرېښودله دا ولې څه ګللي مسلې وکړ ها اوس چا سره پاتې کېږي مور پلار خویندې وروڼه څوک شته او لول شته څوک دي زما کشه لول دی هغه سره پاتې کېږم ډېره مننه پښتنو ته څه پیغام لري دا د ماشاءالله هغه خیال ساتئ او څه وایي هغه نه کوم چې ماشاءالله نه هغه چلا هغه څه وایي ما ته اوس پښتو کې دا لازم هغه بس ادب کوئ څه ده مثال خبره اوس ما په لنګې څوک ولیکه ده چې دا څه دی نو هغه بیا پېښې کوي او هغه څه وایي مونږ اردو کې مذاق هغه چلا یعنی په تاسو مسخرې کوي همداسې ده ښه ګرانو کتونکو دوستانو چې څوک هم دا گزارش ګوري دا پروګرام ګوري نو تاسو ته جدا تاسو نه خواهش کوم دا چې په تاسو انسانانو هیڅکله هم مسخرې مه کوئ نو دا هم یو د الله بنده دی الله پیدا کړی ده مونږ تاسو په چا مسخرې نشو کولی دا حق مونږ باید خپل ځان ته ورنکړو چې خدای ناخواسته داسې خلکو باندې مونږ مسخرې وکړو دا هم د الله بنده ده نو ډېره مننه خوشحاله اوسئ الله حافظ ښه ګرانو کتونکو هوا ډېره زیاته ګرمه ده څنګه چې ما یادونه کړې وه او دلته خرڅېږي د ده نوم څه دی مالی نه راځي دلته چې څه وایي دا به پوښتنه وکړو او کس خو یې لاړو دلته بل کس ولاړ دی ده سره به خبرې اترې وکړو السلام علیکم جوړ په خیر څنګه تاسو تاسو نوم محمد اجاز څه کاروبار کې زه چې په خپله جام بیکرۍ یم ډېر ښه او نن سبا ژوند زندګي څنګه تېرېږي بس ډېره ګرانه ده خو بس شکر الحمدلله الله لاک شکر دی چې وخت ساعت ښه تېرېږي څنګه ګرانه ده په څه وجه ګرانه ده بس حالات داسې دي که نه دي مهنګایي دونه دي مهنګایي ده چې سړی بچو له صحیح رزق هم نشي ګټلی نشي پوره کولی او بس وخت ساعت دی الله لاک شکر دی چې ښه تېرېږي ښه ډېر ښه نو دا راته ووایه چې دغلته مو څه کول او څه ته راغلی وای زما خو دلته کور دی جي شاته مې کور دی شاله دی وخت ساعت ټایم نه دیکه ورکوي خو په سړک کې خو ټول تنګ دي بلکل خو بس وخت ساعت خو بس تېری به چې هرنګه وخت دی الله پاک دی بس ښه تېر کړي هر چا باندې ښه ډېره مننه خوشحاله اوسئ ګرانو کتونکو ما غوښتل چې دا څیزونه دا د ده نوم څه ورور دا ټپونه دي جي دا ټپونه دي لکه ده کې اوبه اچوي سړی که نه نو بیا ماشومانو لپاره او غټان هم یوز کولی شي نو غټ هم دی څنګه لامبل ته راشه تاسو که نه زه به راشم زه خیر ښه څه پکې کوي دی کې دی کې واړه لامبي واړه لامبي او لکه غټان نشي لمبو غټ هم دی غټ لپاره غټ دی او که نه لکه خیر مونږ خو ماشومانو کې نه اوس زه څنګه ماشومانو کې حساب یم که نه غټانو کې تاسو بس درمیانه کې
لکه درمیانه نه غټ نه ماشوم برابر ماشوم ګډ کسان نه مشته کنه غون فیملی لپاره دا غټ ټاپ جوړ دی ها او کنه ټول فیملی لپاره ټول فیملی په یو کې لمبلې شي غټ کسان ستاسو پکې څه وایي بس خلکو سره پیسې ډېرې شوي دي او دا بس خو عیاشي ده کنه انجوای کوي دا چې چا سره عیاشي پیسې تاسو راشئ اوس دوی خو اوس په خبرو راغی څنګه حساب دی مې دا خو عیاشي ده کنه چې چا سره پیسې ده ها نو هغه ځان له ماشومانو له دا وړي شي کنه زموږ ولا ماشومانو خو نیر کې لامبي وای قربان دا وګوره ها او دا په څو بیو دانه دا خو ګران دی جی ډیر زیات ګران دا کم از کم 20000 باندې دا غټ ټاپ دی دا وړو کې چې کم دا یو ماشوم ټاپ دی دا موږ ګران دی دا 1500 2000 پورې دا دی مکه به دا تقریبا 700 روپے کې ملاوي دا اوس دا شیزونه دونه ګران دي چې دې کې اوس مزدوري کول ډیره ګرانه ده بالکل بس الله دې ټول باندې رحم ګران چې چا سره پیسې نو هغه دا شي غستې شي شوق خبره راکنه بالکل بس چې چاته الله پیسې ورکړي نو خیر دې لپاره انسان د پیسې ورکړي لپاره مولي شي کوم ماشومان ولا دا خپل سيزونه جوړ دي بیا غون فیملی ولا دا ټولو نه غټ څه کم دي دا فل سایز فیملی لپاره دي بیا دینه وړو کې خپل سيزونه دي چې کم بدرې ماشومان او سلول ماشومان خیر چې ان شاء الله زمام فیملی غټ شو کنه لکه بچی مچی شو بیا ورپسې راځم نو مجبورې یم چې هغه غټ واخلم کنه اوس خو زه په خپله ماشوم یم زه خو یم چې دا ځان له والم ته خو دا واله دا خو زه خو یم چې ځان له دا والم کنه دا ما لپاره صحیح ده کنه دوستانو نو ویم چې زه دا ځان له والم ښه ګرانو کتونکو مونږ سره پاتې شي او تر اخري شیبو پورې چلو صدر بازار ته راغلی یم چې پښتنو سره خبرې اترې وکړم نو چې څنګه لاره کې تېرېدم او یو بابا سره وښ شوم بابا مې ولیدله چې په دې ګرمه هوا کې په دې ګرم ماحول کې په دې ګرم موسم کې ناست ده او پیسې ګټي که څه هم دې عمر کې باید کور کې کښېني او صرف مونځ او دستو کې نو دغه شانتې خوند کوي خو دا هم مجبور ده نو هر انسان چې سم کوي د مجبوري نه کوي د ده به هم بچي وي د ده کور کې به د ده بابا څخه چې سره خبرې اترې وکړم بابا جان سوچونه کوي السلام علیکم بابا څنګه یې بابا جانه شکر الحمدلله هوا هم ډېره زیاته ګرمه ده او ګرمي خو به دې نه کېږي ګرمي ولې نه ده دا څه ګرمي دي نه زیات ګرمیان هم کتلې یعنی دې نه زیات ګرمي مو تجربه کړې نو ډېر ګرمیان اوس ټوله غونډې اوس ډېر سهولتونه دي کولرانې شته ایسیګانې شته هر څه شته دې کې نه شکر دی خبره موږ دې هر کې شکر وکړو بس الله شته نو بابا جانه دا راته وایي چې ستاسو زمن شته او که نه د ګټې کور کې نور څوک شته بچي زما شته او کمزوري بل بچېداره دي کرایي کورونه دي او غریبي هم ده یو زوی مې د هغې څلور بچي دي او بل زوی د هغې اولاد نشته او کرایي کور کې اوسېږي الله دې تاسو باندې رحم وکړي بابا جانه تاسو دا ماته وایي چې ځوانۍ کې مو څه کاروبار کوله ځوانۍ کې هم درزي وم ټوله ماسټر یم خو چې جهانګیر درزي باندې مشهور یم دا کارت زما جیب کې اوس هم شته نن نه 50 کالو مخکې کارت مې راکړی 2 کاله زما عمر 260-70 عمر زما خو چې خو زما نظر ختم دی یو دې کې مې سترګې کې لینس اچولی دی بل مې دې نظر ختم دی خپل کار نه پاتې یم بچې او بس الله د ناز دلته خپله وظیفه کوم که څوک وایي والي خو دا زندګي به خیر چانه نه غواړم بغیر د الله نو ستاسو دغه همت ته سلام ستاسو دې غیرت ته سلام چې تاسو په دې عمر کې دومره غیرت کوئ او کاروبار کوئ او بابا جانه دا څوک تاسو نه خلي او که ناسې ناست دی ناست یم که څوک راغو خو 200-300 وټیاو چې خو وټیاو نه شي لاړ شم کور او څو روپۍ ګټې بابا جانه یاره په خدای که زه تاله دروغ کله 400 کله 500 کله شپږ سوه دې نه زیات ما نه لیدم دې نه چېرته چا صدقه راکړه عام چېرته میاشت 2 میاشتې پس باقي نور چا نه راته نه بالکل او داسې باباګانو ته زما په دواړو لاسو سلام وي چې په دې عمر کې محنت کوي خواري کوي او دوستانو چې د چا هم وس توان مطابق څومره هم مرسته کېږي نو داسې باباګانو سره تاسو مرسته وکوئ چې همت کوي راځي کاروبار کوي نو بابا جانه تاسو پښتنو ته څه پیغام لرئ او که نه بس پښتانو ته زموږ دا پیغام دی چې بس خپل پاک خپل کاروبار زما خپله وسیله جوړه کړي
او پښتنو ته زما ټول ته سلام دی ښاریانو ته پښتنو ټولو ته زما سلام دی ولې زه د هغه باندې څه خبره وکړم چې سوال نه شم کولی هغه چې زما یې انداز وکړي یا څه څه به چې کوي دا به الله به کوي که څوک چې را سره کوي د الله به رضا به کوي بس نور زما څه مطلب خوشحاله اوسئ بابا جان. رضا الله پاک. ګرانو کتونکو که تاسو هم غواړئ دې بابا سره څه هیلپ وکوئ مرسته وکوئ نو صدر ته چې څنګه تاسو راشئ بس روډ په سر ناست دی نو تاسو موږ سره پاتې شئ او چلته ښه دوستانو څنګه چې تاسو ګورئ غزال نظري چینل او ښکلی ګزارش نو دلته زمونږ ورور نازی او دوه ماشومان ورسره نازي چې دا ماشومان د دوی څه کېږي پلار سره اوږه پوږه غریبکاري کوي یا هم کار کوي. السلام علیکم. جوړ په خیر. څنګه یې ورور مې ستاسو نوم څه رؤفه دا راته وایي چې دا دوه ماشومان ستا څه کېږي ماشاءالله زامن یې دي نن سبا دغه پلاران دي که نه چې کار ته وځي خپل بچیان نه خبر که نه تمام ورځ کې څوک یې ګرځي او د چا سره جنګونه او چا نه غلاګانې چا نه څه او څه کوي نو ستا په نظر که داسې ځان سره یو پلار خپل خواته کوي ورباندې کار وکړي ښه ده که نه کور کې کښېنئ ناشي بس راتې ښه ده لکه تاسو سره چې کار وکړي دا ښه دی که نه راتې ښه ده ها لکه دغه ځینې پلارانو ته وایم چې تاسو هم مهرباني وکوئ او خپل بچي ته پام خیال وکوئ او دوی سکول ته ځي څوم کلاس کې دي دوی ها پلار ته پته نشته بچی ته راته وایي چې څوم کلاس کې شپږم کې ها ډېر ښه او پلار سره چې کار کوي خوشحاله یې ولې نه یم او څو روپۍ درکوي درته راکي بس څومره وخت لکه بیا هم څومره درکوي یار څو راکي ها سوچ راکوي نو سکول کې څنګه درسونه یادوي او که نه ولې نه یاد ها ډېر ښه نو د ورځ څو روپۍ ګټئ تاسو دلته بس د بازار خبرې مړه کله ډېر او کله لږ کله ډېر او کله لږ نو یو ورور نه مننه کوم دا ځینې ورونه تېرېدل او سم ویډیو راله په شرمونو شرموله خو دا یو ورور ښه وه لاره یې بدله کړله دوستانو دوی سره به زه ډېر خبرې نه کوم په خپل کارونو کې بیزي دي او دا وړوکی کاکا سره به خبرې وکړم السلام علیکم څنګه ستاسو نوم زبیر جان تا دغه کار یاد کړی که نه او اسان دی ګرمي هم ډېره زیاته ده او ګرمي خو دې نه کېږي ګرمي خو ده سکول ته ځي څوم کلاس کې پلار جان در باندې کله کله غوسې کوي بیخي او کله ویلې نه ډېر ښه پښتنو ته څه پیغام لري او که نه څه ورته وایي څه ورته وایي ښه خوشحاله دي اوسئ ګرانو کتونکو دا وه د نن ورځې ګزارش چې ما غزال نظري تاسو ته وړاندې کړله امید ساتم چې دا به مو ډېر خوښ چې دا به مو ډېر خوښ شوي وي د خوښې وړ به مو ګرځېدلی وي هر چېرته چې استخاد خوشحاله او کامیابه اوسئ تاسو ټول ټولې راپسپارم الله مو مال شیخ دی